بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زموږ او ستاسو د امازون دریم درس دی چې په تېره درس کې مو د امازون د اکاونټ په ټایپ کې مو ویل چې موږ کولی شو چې درې نوع اکاونټونه په امازون کې جوړ کړو چې د هغه د جملې څخه انډیویجوال، پروفیشنل او بزنس. پروفیشنل اکاونټونه شامل وه چې موږ ویل انډیویجوال اکاونټونه هغه اکاونټونه چې هغه کې موږ د میاشتې د 40 څخه زیات ایټمونه نسو خرڅولی چې په د هر ایټم پر سر امازون موږ څخه 0.99 سنټه یا $1 کاټ کوي. بل پروفیشنل پلان چې په پروفیشنل موږ په امازون ته د میاشتې $40 فیس ورکوو او موږ په هغه کې انلیمیټډ پروډکټ خرڅولی سوی. د هغه د جملې څخه وروسته بل بزنس پلان و چې په بزنس پلان کې موږ کولی شو دوستانو دا پر هغو مشخصاتو جوړ کړو چې هغه کومه LLC یا LTD موږ رجسټر کړې وي. د هماغه LLC یا LTD په مشخصاتو خپل د ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو چې تېره ورځ مو چې په مکمل ډول بحث کړی و. نو د نن ورځې درس یا د نن ورځې موضوع چې کوم ده نو هغه راځو د امازون سیلینګ پلان په اړه ده چې کوم سیلینګ موډلونه په امازون کې شامل چې هغه هم په اکاونټ پورې اړه لري. مثلا د هغه د جملې څخه یو ډاونګریډ او بل اپګریډ دی چې ډاونګریډ او اپګریډ څخه مو مطلب دلته دی کله چې موږ په امازون کې د ځان لپاره پروفیشنل اکاونټ جوړ کړو په دا وخت کې زموږ څخه امازون خپل کوم $40 چې هغه زموږ څخه کټ کوي. کله چې زموږ څخه $40 کاټ کړله په هغه منتلي فیس چې دی کله چې موږ هماغه میاشت ووته یا بله میاشت به موږ تېره سوه موږ سیل نه راغلی او موږ نه سوی کولی چې د امازون هغه کوم فیس چې دی هره میاشت هغه کوم $40 چې هغه ورکړو. نو موږ بیا خپل پروفیشنل اکاونټ ډاونګریډ کوو یعنې انډیویجوال چې اړوو چې بیا امازون موږ څخه هغه کوم منتلي $40 سبسکرپشن چې دی هغه له موږ څخه نه کاټ کوي. زموږ څخه یوازې د ایټم پر سر باندې د $1 اخلي او بل اپګریډ دی. کله چې موږ تاسو په لومړي سر کې د ځان دپاره انډیویجوال اکاونټ جوړ کړی وي او وروسته زموږ سیل راغلی موږ غواړو چې اکاونټ اپګریډ کړو یا موږ غواړو چې خپل پروډکټونه مو د میاشتې د 40 څخه زیات خرڅ شي خپل اکاونټ اپګریډ ته واړو یا پروفیشنل ته واړو نو موږ بیا خپل اکاونټ اپګریډ کوو چې د امازون سیلینګ په پلانونو کې همدا دوه نوعه شامل دي چې یو ډاونګریډ دی او بل اپګریډ دی چې موږ په د ډاونګریډ په واسطه موږ کولی شو چې پروفیشنل اکاونټ په انډیویجوال ته واړوو او د اپګریډ په وسیله موږ کولی شو چې خپل پروفیشنل اکاونټ به انډیویجوال ته واړوو او په ډاونګریډ په وسیله سره پروفیشنل اکاونټ انډیویجوال کوو چې دا هم د امازون سیلینګ پلانونه سوه چې وروسته د هغه له جملې څخه موږ چې موږ کار پکې کوو. امازون مارکیټونه بېلابېل مارکیټونه لري چې په 21 هېوادونو کې د امازون مارکیټونه شامل دي. موږ په دغه 21 مارکیټونو کې کار کولی شو چې د هغه څخه مشهوره مارکیټ پلیس دی چې د امریکا مارکیټ پلیس دی چې امازون خپل مین ویب سایټ یا هغه مین ویر هاوس یې هم په امریکا کې دی. نو کله چې موږ او تاسو خپل امازون کوم راخلاصو په خپل کمپیوټر یا براوزرو کې نو موږ امازون ډاټ کام راخلاصو تر څو موږ هلته خپل پریکټیکل کار وکړو. د امازون ډاټ کام دا شاپینګ سنټر دی. د امازون شاپینګ سنټر هر څوک راخلاصولی شي. موږ په امازون کې دوه نوع اکاونټونه جوړولی شو چې یو بایر اکاونټ دی او بل سیلر اکاونټ دی. د سیلر اکاونټ لپاره کوم مشخصات چې ضرورت دی چې هغه په راتلونکي ټوله په تدریجي ډول ستاسو سره شریک شي چې دا داسې ته ضرورت دی او بل بایر اکاونټ دی چې هغه موږ امازون ډاټ کام راخلاصو په هغې کې کوم مهم سټیپونه دي چې همهغه اخلو او وروسته هماغه اکاونټ زموږ سره ثبتېږي. نو هغه د جملې څخه کله چې موږ غواړو په امازون کې د امازون ویب سایټ یا شاپینګ سنټر راخلاص کړو نو موږ راځو و خپل ګوګل براوزر یا کروم براوزر ته. کله چې موږ کروم براوزر ته راغلو تاسو به دلته ولیکئ دوستانو امازون ټکي کم به ولیکئ دا تاسو د امریکا شاپینګ سنټر ته بیایي او انټر. کله چې موږ امازون ډاټ کام ولیکئ موږ به دا چیرې بوځي د امریکا شاپینګ سنټر ته بوځي. زه به دوستانو دا درته چینج کړم چې دا اوس زما پوره ادرس دی. زه به دا په یو نوي ټیب کې راخلاص کړم تر څو دا په هغه کوم سټیپونه مهم سټیپونه دي چې هغه له تاسو سره شریکم. امازون ټکی کم بل چیرې چې مې راخلاص کړی و دوستانو هغه زما پر مشخصاتو چې زما کوم سیلر سنټرل دی نو پر هماغه راخلاص شوی دی. امازون ټکی کم
دا لومړني لینک به دوستانو کلیک وکړئ. کله چې تاسو amazon.com ورکړئ په ګوګل کروم کې، نو وروسته به تاسو پر لومړني کلیک باندې کلیک وکړئ، په لومړني لینک باندې چې دا امازون شاپینګ سنټر به موږ ته راخلاص. کله چې دوستانو موږ ته شاپینګ سنټر خلاص نو کوم مهم ځایونه چې یا مهم سټیپونه چې وروسته په هغه موږ اخلو، هغه د مهم سټیپونو څخه یو موږ ته چې ډېر مهم لوکیشن. کله چې تاسو amazon.com راخلاص کړئ دوستانو، نو تاسو ته به دلته لیکلي ډیلیور ټو افغانستان. نو کله چې ډیلیور ټو افغانستان لیکلي وو، نو دا افغانستان ته کله چې تاسو دلته یو شی سرچ کوئ، نو دا تاسو د افغانستان پر کومه کرایټریاوې چې پر هماغه اساس یې درته درکوي. حتی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امازون شاپینګ سنټر شته هم نه، نو دا تاسو ته کوم ریزلټ نو لومړنی سر چې تاسو دلته خپل اکاونټ د بایر یا شاپینګ سنټرونه راخلاص کړئ. تاسو به راځئ دلته به پر دغه ځای کلیک کوئ، چینج ادرس دغه ادرس به ورته چینجوئ، چې دلته به تاسو د هیوادو له طریق څخه هم کولی شئ، تاسو زیپ کوډ هم ورکولی شئ، چې مشهوره زیپ کوډ 1001 د نیویارک زیپ کوډ دی، چې تاسو به دا ورکړئ او دلته تاسو USA انتخابولی شئ. یونایټډ کینګډم، استرالیا، کاناډا، افغانستان، امریکا. موږ به دلته USA پیدا کړو. تاسو به دلته USA پیدا کړئ دوستانو. کله یونایټډ کینګډم، یونایټډ سټیټ، یونایټډ سټیټ تاسو کلیک وکړئ او کنټینیو وکړئ. کله چې تاسو کنټینیو کړئ دوستانو، اوس به دا ادرس چینج شي، د افغانستان څخه به واوړئ امریکا، یونایټډ سټیټ، مین امریکا دې ته به واوړئ. او د دې څخه وروسته دوستانو تاسو به راسئ بیرته د دې څخه وروسته دوهم مهم شی چې دی چې زموږ زیات ورسره کار دی، هغه د یو پروډکټ کیټګوري ده. په امازون کې چې دی دوستانو په زیاتې کیټګوریانې شامل دي چې پروډکټونه پر کیټګوري باندې ویشل شوي چې په میلیون هاو پروډکټونه په ځانګړي کیټګوریانو کې په مین او په سب کیټګوریانو کې ځای پر ځای شوي دي، چې هغه کیټګوریانو له طریقې موږ کولی شو خپل ته خوښي پروډکټ انتخاب کړو. نو دوستانو کله چې تاسو راسئ پر آل باندې کلیک وکړئ، په امازون کې کومې شاملې کیټګوریانې چې ټوله همدلته له تاسو سره شریکېږي. کله چې تاسو راغلاست نو تاسو به پر دې کلیک وکړئ. مثلا زه یو کیټګوري دا کیټګوري ما انتخاب کړه، پر همدې باندې مې کلیک وکړئ. اوس به دا کله چې موږ مین کیټګوري دلته ورکړه دوستانو، دا د پروډکټ مین کیټګوري وه، نو موږ به راسو پر سرچ په کلیک وکړو. کله چې موږ پر سرچ کلیک وکړه، د دې کیټګوري اړوند ټوله پروډکټونه به موږ ته هم په امازون په شاپینګ سنټر کې ټوله پروډکټ موږ ته همدلته وشي. اوس دغه دا پروډکټ هغه کوم پیج سپلایر چې دی دوستانو، دا پیج سپلایر چې دی دا مین کیټګوري ده، او دغه د پیج سپلایر لاندې دا کومې کیټګوریانې چې راغلي چې دا ټوله بیا چیشته دا بیا سب کیټګوریانې دي، چې مین کیټګوري هم موږ سرچ کولی شو او په سب کیټګوریانو کې هم تاسو کار کولی شئ. خو د حیواناتو لپاره کوم خواړه چې پیج سپلایر دا مین کیټګوري ده، نو وروسته بیا چې د کوم حیوان لپاره یې غواړئ، د هر حیوان لپاره ځانګړې سب کیټګوري راغلې ده، چې د دې څخه وروسته بل چې دی دوستانو سرچ بار. کله چې موږ په امازون کې کوم پروډکټ سرچ کوو، د هغه د نوم له طریقې، د هغه د ایسن نمبر یا د لینک له طریقې څخه موږ هغه هم پیدا کولی شو، چې راسي د امازون دا د امازون سرچ بار دی. دلته مثلا زه یو پروډکټ سرچ کوم چې هغه دی د ایګ سلایسر په نامه، همدا پروډکټ ما سرچ کړئ، همدا د ایګ سلایسر په نامه چې کوم پروډکټ دی، دا پروډکټ ما ته راوړي. نو تاسو داسې یو پروډکټ امازون د سرچ بار له طریقې څخه هم سرچ کولی شئ. دغه څخه وروسته چې کوم دی د لنګویج دی، د امازون کوم ویب سایټ چې دی د چې لنګویج دی چې تاسو په کوم هیواد کې مثلا اوسیږئ، د کوم هیواد ژبه ده چې هغه مشهورې رسمي ژبې پکښې کې دي، چې تاسو به راسئ دا کوم د فلک نښان چې دی پر همدغه ځای په کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ، څه نه څه نیټ کمزوری دی دوستانو، کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ نو تاسو ته په کومې ژبې چې دی مثلا اوس انګلیسي ده یا هند دی، دغسې هسپانوي ده، همداسې سیو پر تاسو په دلته کلیک وکړئ او سیو چینج تاسو په د دې ژبه ورتغیر کړئ. له دې طریق څخه تاسو د امازون د کوم ویب سایټ چې دی د دې ژبه هم ورتغیرولی شئ. چې د نن ورځې لپاره به همدومره بس کړو، ځکه ویډیو ما فکر نه کوم چې دومره چې غټه شي. ویډیو غټېږي، زیاته ویډیو بیا دوستان نه ګوري چې ویډیو ډېره غټه وي. د همدې ویډیو لپاره همدومره درس کافي دی. وروسته به بیا په بل درس کې یا په بل لیکچر کې
سره نور معلومات شریکو. هیله لرم چې تر همدې ځایه پورې پوه سوي یاست او هیله لرمه چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ دوستان او له ملګرو څخه یې سره شیر کړئ. پر همدې ځای د نن ورځې درس پای ته رسوو. مننه. ژوندي